Guten Abend ماښام مو پخیر دوستانو راځئ چې الماني ژبه په ګډه سره زده کړو. دوې جملې مې راوړي دي، ښایسته جملې دي، زده کړې مهمې جملې دي. کله چې موږ چاته وایو ته چیرته ولاړ یې په الماني ژبه، موږ زنګ وهو یا چاته وایو ته چیرته ولاړ یې په الماني ژبه داسې وایو wo stehst du wo stehst du ته چیرته ولاړ یې. که تاسو په لاره باندې وایئ زه په لاره یم، بیا په الماني ژبه دا جمله داسې وایئ Ich bin auf dem Weg Ich bin auf dem Weg زه په لاره یم. که تاسو وایئ زه د بس په سټاپ یعنې تمځای کې ولاړ یم، بیا نو دا جمله په الماني ژبه داسې وایو Ich stehe an der Bushaltestelle Ich stehe an der Bushaltestelle زه د بس په تمځای یا سټاپ کې ولاړ یم. زده کړئ مهمې جملې دي. اکاونټ فالو کړئ که غواړئ الماني ژبه زده کړئ. په یورپ کې په ټول یورپ کې الماني ژبه په دارود خوی زده کړئ او مزه ترې واخلئ. سلامونه دوستانو، دوې جملې زده کوو، مهمې جملې دي په الماني ژبه. د زیشان تنها صاحب په غوښتنه باندې دا ویډیو جوړوم. وایي څنګه وایو زه په المان کې نوی یم یا نوی راغلی یم، په الماني ژبه دا جمله داسې وایو Ich bin neu in Deutschland Ich bin neu in Deutschland زه په المان کې نوی یم. که وایو زه په الماني خبرې نشم کولی یعنې په الماني ژبه خبرې نشم کولی، په الماني ژبه دا جمله داسې وایو Ich kann nicht Deutsch sprechen Ich kann nicht Deutsch sprechen مطلب زه په الماني خبرې نشم کولی. کن مطلب کولو ته وایي، nicht نه Deutsch مطلب الماني sprechen وایي خبرې کولو ته. که موږ چاته وایو ته باید الماني زده کړې، ته باید الماني ژبه زده کړې، بدون د ژبې دلته ژوند ډېر ګران ده، خورا ګران ده، ستونزمن ده، مشکلات ډېر وي. څنګه وایو تاسو په کمنټ کې ولیکئ ته باید الماني زده کړې. راځئ چې په الماني ژبه باندې مهمې جملې زده کړو. ډېرې مهمې جملې دي، زده کړئ. کله چې موږ چاته وایو ما ته وګوره، اصطلاح ده په الماني ژبه داسې وایو sieh mich an. په مختلفو طریقو ویل کېږي، خو دا پکې اسانه طریقه ده، وایي sieh mich an ما ته وګوره. او ما سره بله جمله ده، موږ چې کله چاته وایو آیا ته روژه یې، آیا ته روژه یې، په الماني ژبه داسې وایو fastest du آیا ته روژه یې. fasten وایي روژې ته، وایي آیا ته روژه یې. دوستانو که موږ وایو نه زه زیرسن یم، مطلب روژه مې نه ده، زه زیرسن یم یعنې وړکی یم، په الماني ژبه دا جمله څنګه وایو تاسو په کمنټ کې ولیکئ. دوستانو که غواړئ الماني ژبه زده کړئ، اکاونټ فالو کړئ، یوټیوب ته هم ورتلی شئ. د یوټیوب نوم احمد ځای، په لږ وخت کې ډېر څه زده کړئ. سلامونه دوستانو، راځئ چې مهمې جملې زده کړو په الماني ژبه باندې. موږ په پښتو کې وایو هغه ولې نه دی راغلی، هغه ولې نه دی راغلی، په الماني ژبه داسې وایو warum ist nicht gekommen warum ist nicht gekommen هغه ولې نه دی راغلی. که وایو هغه ولې نه دی تللی، هغه ولې نه دی تللی، په الماني ژبه دا جمله داسې وایو warum ist nicht gegangen warum ist nicht gegangen هغه ولې نه دی تللی او هغه ولې نه دی راغلی. مهمې جملې دي، زده کړئ. دوستانو که موږ چاته وایو هغه مصروف و، هغه مصروف و، په الماني ژبه دا جمله څنګه وایي تاسو په کمنټ کې ولیکئ. دوستانو هغه جملې دلته مې راوړي دي چې اکثره دوستانو به زما څخه پوښتنې هم کولې، وایي څنګه وایو زه هغه پیژنم، زه هغه پیژنم، په الماني ژبه دا جمله داسې وایو ich kenne ihn زه هغه پیژنم. که وایو زه هغه نه پیژنم، زه هغه نه پیژنم، په الماني ژبه داسې وایو ich kenne ihn nicht زه هغه نه پیژنم. دوستانو بل وایي زه تا پیژنم، زه تا پیژنم، په الماني ژبه داسې وایو ich kenne dich زه تا پیژنم. دوستانو که موږ وایو په پښتو کې وایي زه هغوی نه پیژنم، زه هغوی نه پیژنم، په الماني ژبه دا جمله څنګه وایي تاسو په کمنټ کې ولیکئ.
سلامونه دوستانو، راځئ چې په الماني ژبه باندې درې مهمې جملې زده کړو. کله چې موږ چاته وایو زه ستړی یم، کولی شي سودا اخیستلو ته لاړ شي یا پیرود ته لاړ شي. په الماني ژبه داسې وایي ich bin müde زه ستړی یم، ich bin müde زه ستړی یم. وایي مهرباني وکړئ پیرود ته لاړ شي، یعنې سودا اخیستلو ته لاړ شي، یا کولی شي سودا اخیستلو ته لاړ شي. په الماني ژبه داسې وایي kannst du bitte einkaufen gehen kannst du bitte einkaufen gehen. که موږ چاته وایو یو ساعت وروسته به لاړ شم، یو ساعت وروسته به لاړ شم، دا جمله په الماني ژبه څنګه وایو تاسو کولی شئ په کمنټ کې ولیکئ. درې مهمې جملې زده کوو په دې ویډیو کې په الماني ژبه باندې. کله چې موږ چاته وایو هغه ته چا وویل، هغه ته چا وویل، په الماني ژبه دا جمله داسې وایو wer hat es ihm gesagt wer hat es ihm gesagt. gesagt ویلو ته ihm مطلب هغه ته چا وویل. که موږ وایو هغه په خپله پوهیږي، هغه په خپله پوهیږي، په الماني ژبه دا جمله داسې وایو er weiß es selbst er weiß es selbst. هغه په خپله پوهیږي، selbst وایي په خپله. دوستانو په الماني ژبه څنګه وایو هغه خو دلته نه و، هغه خو دلته نه و. په الماني ژبه دا جمله څنګه وایو تاسې په کمنټ کې ولیکئ، ګورئ چې څوک دا جمله په کمنټ کې صحیح لیکي. سلامونه دوستانو، درې مهمې جملې اصطلاحات زده کوو. کله چې موږ وایو څه شوي دي، څه شوي دي what has happened په انګلیسي کې وایو، پښتو کې څه شوي دي، په الماني ژبه داسې وایي was is passiert was is passiert څه شوي دي. او ماته بله اصطلاح ده وایي څه خبره ده، څه روان دي، څه خبره ده. موږ وایو په انګلیسي کې واتساپ، اکثره دوستان وایي واتساپ برو څه خبره ده وروره. په الماني ژبه داسې وایي was ist los was ist los څه خبره ده. بیا که موږ چاته وایو دا تا پورې اړه نه لري، دا تا پورې اړه نه لري، په الماني ژبه دا جمله داسې وایو das geht dich nichts an das geht dich nichts an دا تا پورې اړه نه لري. زده کړئ دوستانو، ښایسته جملې دي. که غواړئ الماني ژبه زده کړئ اکاونټ فالو کړئ، بهترین فرصت ده د لاسه مه ورکوئ. سلامونه دوستانو، درې مهمې جملې اصطلاحات زده کوو. کله چې موږ وایو څه شوي دي، څه شوي دي what has happened په انګلیسي کې وایو، پښتو کې څه شوي دي، په الماني ژبه داسې وایي was is passiert was is passiert څه شوي دي. او ماته بله اصطلاح ده وایي څه خبره ده، څه روان دي، څه خبره ده. موږ وایو په انګلیسي کې واتساپ، اکثره دوستان وایي واتساپ برو څه خبره ده وروره. په الماني ژبه داسې وایي was ist los was ist los څه خبره ده. بیا که موږ چاته وایو دا تا پورې اړه نه لري، دا تا پورې اړه نه لري، په الماني ژبه دا جمله داسې وایو das geht dich nichts an das geht dich nichts an دا تا پورې اړه نه لري. زده کړئ دوستانو، ښایسته جملې دي. که غواړئ الماني ژبه زده کړئ اکاونټ فالو کړئ، بهترین فرصت ده د لاسه مه ورکوئ. هغه جملې درته جوړوم چې مونږ او تاسو ورسره روزمره ژوند کې مخامخ کیږو، خو نه پوهېږو چې څنګه ووایو. دا دې درته جوړې مې کړې. کله چې مونږ وایو زما مطلب دا دی، مطلب زما مطلب دا دی، په الماني ژبه وایو ich meine das ich meine das. که موږ چاته وایو زه ستا سره جدي یم، مطلب سیریس یم، زه ټوکې نه کوم، ګپ شپ نه لګوم، په الماني ژبه داسې وایو ich meine es ernst mit dir ich meine es ernst mit dir زه تا سره یا ستا سره جدي یم، مطلب تاسو چې چا سره ګپ نه لګوئ داسې وایي ورته. دوستانو که موږ چاته وایو د صبر څخه کار واخله، د صبر څخه کار واخله یا صبر وکړه، استقامت وکړه، په الماني ژبه دا جمله څنګه وایو